یعلم وی جنازه شو مې نه لیدله هوی مور مې زما پارمان مړه شوه ومې نه لیدله تیاره ده او ماتم دی ومې نه پیژندې زما په زړه د جانان غم دی ومې نه پیژندې تکبیره مونځ راپسې وشي د دې بعضې خلکو زړه به ښه شي. ستړي مه شئ کتونکو ډېر محترم ضمیر خان ضمیر صاحب ورسره بسم الله فکرمند صاحب را سره ناست دي. جمرود له راغلي دي دوست ضمیر صاحب سره شعرونه هم تیورو خبرې اترې ورسره کوو. ضمیر صاحب په جمرود کې زړه د کومې نه هرکلی یو ستړی مه شئ په خیر راغلی څه محسوسوئ؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته ستا رفیج مینوالو ته مننه او دلته د بسم الله فکرمند صاحب خواله په راتلو باندې م خوشحاله شوم. دویمه خبره دا ده چې د جمرود خاوره خو جمرود وي خو د خیبر افریدي صاحب کلی دی او بیا هغه ستاسو زمونږ د ټولو په وینه او په خاوره کې هغه ګلې شوې هستي وه. نو تاسو ته ما دا خبره هم کړه که نه چې دا یو ملګري ووایي چې دې ځای ته کینو نو دا چنه به پاکه راشي. ما وې نه د خیبر خړې خاورې زمونږ سره چې پارځي کې په تصویر کې خاوره راځي موږ خوشحالېږو دا خپله خاوره ده او د دې سره مینه ساتل پکار دی. ډېر خوشحاله یم چې نن راغلی یم د خیبر افریدي صاحب کلي ته. الله دې هغه وبخي او موږ به د هغه د کتاب د شعرونو د هغوی د کلي د خلکو د مخونو نه به خوند اخلو. صحیح ده. ضمیر خان صاحب دنیا کې ډېر ګرځېدلی ته به هر ملکونو له تللی بیا دلته اجرا کې چې مونږ کوم ملګري د تا ولیدل چې راغونډ شول دا مې تاسو نه خبر شول مینه یې سره لري راغلل تاسو له علي مسجد کې خلک ولیدل دغه باره کې څه چې دا زه بختور نه یم دا د مینې معجزه ده. اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې له راغې نو دا خو د دې خلکو مینه ده زمونږ سره. اصل کې مونږ چې په سوشل میډیا باندې کم کسان خلکو پیژندلی یو هغوی ته هم ستا د دې ویډیو په وساست ورته زه دا خبره کوم چې که مونږ په سوشل میډیا باندې زرو کسانو هم پیژندلی یو نو مونږ د غریبانانو د مخه پیژندلی یو ځکه چې مالدار سړی نه فیسبوک کوي نه هغه یوټیوب ته وزګار دی هغه د خپل کاروبار نه وزګار نه هغه د خپل روزګار نه وزګار نه هغه د خپل جاب نه وزګار نه. مونږ غریبانان خلک ګورو او مونږ بیا غریبانانو خلکو ته ډېر سپک ګورو. نو الله دې اول زمونږ نه دا عمل وباسي چې مونږ بیا غریب سړي ته سپک نه ګورو ځکه چې که مونږ د غریب سړی وایي چې تصویر وباسو مونږ وایو یاره خوښه مړه زمونږ کار دی. که په فیسبوک کې مونږ ته څوک بلنه راولېږي او چېرته د کینیډا تصویر یې لګولي د امریکې کې تصویر وخت کې هغه یې لګولي چېرته په بل ځای کې وخت کې هغه یې لګولي نو مونږ یې زر ایکسپټ هم کوو یا چېرته د پروفایل د جینۍ تصویر مونږ یې زر ایکسپټ کوو مسنجر ته هم ورشو های پلان کې یم ریل آی ډي مې ده او که غریب سړی راته فرینډ ریکویسټ راولېږي نو مونږ ته په میاشتو پروت هغه ایکسپټ کوم نه. نو الله دې وکړي چې مونږ اول دې رانه خدای دغه بیماري وباسي او د هغې نه بعد د پښتنو او د پښتو سره مینه او دا د دې خلکو مینه د کومه مینه چې زموږ سره کوي. منم کتونکو لکه ضمیر صاحب خبرې تاسو واورېدې ضمیر صاحب په پښتو په پښتنو په غریبانو مین دی او زړه خو مې کېږي چې ډېرې خبرې ضمیر صاحب سره وکړم مونږ کلي له راغلی مونږ حجرې له راغلی ضمیر صاحب شعرونه راته وایه کتونکي هم اورېدونکي هم شعرونو ته تږي دي مونږ هم ورته څومره محفل چې ناست دی دا هم تږي ناست دي تاسو نوې شعرونه اورو. خبره کې زه لږه د خلک د ذکر بخښنه وغواړم ملګري خو موږ به درې کسه په کیمره وین خو د کیمرې نه شاته ډېر ملګري ناست دي بلکې بیا که داسې د حجرې انګړ په طرف ته لږه کتنه وشي نو هلته لا ډېر دي. او ضمیر صاحب د سوز خبرې تایید زم کوم شعرونه وایه موږ هم ترې خوند واخلو دا کم ناست ملګري چې دا به ترې خوند واخلي بیا دغه نه مخکې چې کم سټیپ وي په کیمره یې خلک هسې هغه به ترې نه بس د کیمرې نه شاته هم ماشاءالله 15 کسان دي 15 کسان دي. نو الله دې وکړي چې دوی زمونږ د شعرونو خوند واخلي او مونږ ته په خپل هم خوند واخلو چې توره تیاره ده او ماتم دی ومې نه پیژندې زما په زړه د جانان غم دی ومې نه پیژندې او زه لکه ستا نه یم چې سترګې به بدلې کړم خدای راستي نظر مې کم دی ومې نه پیژندې او یو د ډولۍ د کلي لاړه په زیړي مازدیګر بل عجیبه غوندې موسم دی ومې نه پیژندې او بلها موده پس چېرته مخې له راغلې جو یاره خفه نه شې قسم دی ومې نه پیژندې او چې څلور تکبیره مونځ راپسې وشي د دې بعضې خلکو زړه به ښه شي. کم انسان چې د انسان په ژوند کې راشي زړه نه وځي که زه له واده شي او محبت پاله ومنم ضمیره چې یا مړ شم او یا راپسې مړه شي محبت باله ومنم ضمیره چې یا مړ شم او یا راپسې مړه شي او چې خبر به شي زما د حاله مازدیګر کیدی شي مړ یم سباله
مازیګر او که د اعلان د جنازې زما تر غوږو نه شو خبره مې واخله کلیواله مازیګر او که چېرته ډېره موده پس درته رایاد شوم که نه زما تصویر ځان له راواله مازیګر او خدای دا ضمیر به کم یو جهنم ته درومېدی خو شراب سکي د یو کاله مازیګر ضمیر صاحب ډېر ښکلي شعرونه او کتونکو تاسو ته پته چې ضمیر صاحب ډېر ښه ترانم هم کوي. ترانم زه په خپل هم مطلب دی چې په مشاعره کې غزل یم نو اکثر له په ترانم کې خلک رانه غوښتنه هم کوي. ضمیر صاحب نه د پخواخه 2 شعرونه وي 3 شعرونه وي ضمیر صاحب په ترانم کې راته وایه ډېره مزه یې وکړي. ترانم کې چې هغه د مور ولا شي هغه راته وایم مور والا نوې نظم مې لیکلی به راته ووایم صحیح ده بلکل اوري ترانم کې به درته ووایم وایو چې مرای مو ته خدای ټینګه کړي انشاءالله چې هو یا لموي جنازه شوه مور مینه یا لموي جنازه شوه مې نه لیدله هوی مور می زما پارمان مړه شوه ومې نه لیدله یا لموی جنازه شوه ومې نه لیدله هوی مور می زما پارمان مړه شوه ومې نه لیدله او مسافره ستانه چې راغلم تشکندر ته راغلمه او مسافره ستانه چې راغلم تشکندر ته راغلمه او یې غربته بس خوا دې سړه شوه ومې نه لیدله او مور می زما پارمان مړه شوه ومې نه لیدله چې مور می نه وه نو اول تپوس می دا کړی دی چې مور می نه وه نو اول تپوس می دا کړی دی او یا د مور زړه جوړه مې څه شوه ومې نه لیدله او یا مور مې زما پارمان مړه شوه ومې نه لیدله نو عالمه وایي جنازه شوه ومې نه لیدله او یا مور مې زما پارمان مړه شوه ومې نه لیدله ډېر ښه واه ضمیر صاحب حد دې وکړو یقینا چې اورېدونکو کتونکو ورته خوند اخیستی وي زمن صاحب بس یو غزل به درته ووایم بیا کتونکو ضمیر صاحب ترانم تاسو مخکې مې اورېدلی یقینا چې نن سره زه مخامخ ناست یم ترانم مې واورېدو څه بېل رنګې کیفیت کې شوم ډېر په زړه پورې و ډېر ښه ضمیر صاحب څو شعرونه راسره نور شریکه یو غزل درته بل وایم چې خلکو آرام دولت ته رحم د سبحان ویلی دی یارانې پریښي دي پیسو ته خپل ځان ویلی دی او چې د خور د حق خبره راغله نو څنګه غلی شو د خو ویل ما په ترجمه باندې قرآن ویلی دی چې د خور د حق خبره راغله نو څنګه غلی شو د خو ویل ما په ترجمه باندې قرآن ویلی دی او په ما د کوپر پتوې مه لګوئ غلي کینئ ما د دې دروس جهان جانان ته خپل جانان ویلی دی او په ما د مینې احسان مه کوه خبره واوره تا راته ځمکه ویلې او ما درته اسمان ویلی دی او ویلې چپ شئ د اواز خو ساشنا غوندې دی جوړې غزل په ترنم کې ضمیر خان ضمیر ویلې چپ شئ د اواز خو ساشنا غوندې دی او جوړې غزل په ترنم کې ضمیر خان ویلی دی او 2 شعره درته نور هم ویمه چې په سړیتوب باندې خبرې کوه شغې به نه وخې زه شور نه منم زما د زوره د خدای مه خبروه زه د کمسل سړي زور نه منم او بچې